روایتونو کې راځي وای د قیامت په ورځ به یو انسان وي دته به عملنامه ورکړل شي دی به خپل عملنامه کې ګوري حساب کتاب به ټول متفاوتي تر ده چې د څه عملونه کړي په دنیا کې د به شکایت وکړي چې د عملنامه کې د شي زمانه د بل چا ده ځکه ما خو ډېر عبادتونه کړي ما خو ډېر نیک عملونه کړي لمونځونه مې کړي صدقې مې ورکړې وې یا الله د زما عملونه څه شو دلته خو نه دی لیکل شوي دلته خو نشته دا خو متفاوت حساب دی ورته وبه ویل شي چې ستا عملونه ټول بل چاته ورکړل شو ته په الله باندې شک مه کوه چې حساب کتاب به غلط دي بلکې دا عملونه چې تا کړي هغه غیبت چې د فلاني کړو هغه ته ستا عملونه ورکړل شو دا خلکو په آبرو عزت کې چې د خبرې کړې وي هغوی ته ترې ستا عملونه ورکړل شو